درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړئ. مونږ په اکثره ویډیوګانې کې تاسو سره د کورني مشکلاتو د کورني معاملاتو په باره کې معلومات شریکو. نو د دې لپاره دا ویډیو مو هم تاسو ته راوړې ده. دا ویډیو د دې په باره کې ده چې یو سړي ته به په کوم وخت کې معلومات کیږي چې د هغه کوروالي ته یا د ښځې کوروالي ته زړه کیږي. د ښځې چې کله کوروالي ته زړه کیږي نو په هغې کې کومې داسې نښې څرګندېږي. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. تاسو به د ډېرو پټو رازونو نه خبر شئ، د ډېر ښه تفصیل نه به خبر شئ. دا ویډیو به ستاسو دپاره ډېره ګټوره تمامه شي. د هر څه نه وړاندې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته په راتلونکي وخت کې همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې په وخت ورسي. قدرمنو، ښځه او خاونده یو داسې تحفه ده چې دوی دواړه د یو بل دپاره حلال ګرځول شوي دي. دوی دواړه د یو بل سره په شرعي توګه باندې په شرعي طور باندې کوروالی هم کولی شي. که موږ تاسو وګورو نو همدغه معامله که یو پردی سړی د یو پردی ښځې سره وکړي نو هغې ته زنا ویل کیږي، چې په دغه زنا باندې د ناواده کړو لپاره هم سخته سزا ده او د واده کړو لپاره خو د سنګسارېدو سزا ده. خو همدغه الله پاک حلال ګرځولی دي، ځکه چې نکاح محمدي یو داسې غوره عمل دی چې په دې سره انسان د ډېرو ګناهونو نه بچ کېدلی شي. نو پکار ده چې هر انسان چې بلوغت ته رسي مور پلار ته یې پکار دي چې هغه ته واده وکړي چې د داسې بېهوده حرکاتو بېهوده کارونو نه هغه بچ وساتل شي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو دا معلومات خوښ شوي وي. که معلومات مو خوښ شوي وي ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ نوي معلومات نوي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. خوشحاله اوسئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خپل ځان، د خپل چاپېرچل، د خپلو ملګرو او د خپلې کورنۍ ډېر زیات خیال ساتئ.